شیبو ته مو هرکلی کوم او پیل به په منځني ختیځ کې د جګړې له وره د تاریخي آثارو د خوندیتوب له یوه خبره وکړو. په بیروت کې د ملي موزیم چارواکو ویلي د اسرایلو او حزب الله د جګړې له ډاره تاریخي آثار تلخونو ته لیږدولي او موزیم یې تړلی. چارواکو ویلي دا ګام یې له دې ویرې پورته کړی چې د اسرایلو هوایي بریدونو کې موزیم کې تاریخي توکي زیان ونه ویني. موزیم تړل شوی ډیره زړه ماتونکې خبره ده. موږ هره ورځ کار ته راځو خو موږ له تشو دیوالونو سره مخامخیږو. کارکوونکي د پام وړ کاري انرژي لري. تمه لرو چې ژر به یې بیرته پرانیزو. جګړې نه یوازې د وګړو اوسنی ژوند ټکنی کوي، ورسره له تاریخه پاتې نښې هم ګواښي. پوهان وایي هغوی هوښیار خلک دي چې خپل ژوند او تاریخ دواړه خوندي وساتي. هنر د ګټې وټې وسیله هم ده، خو که یې سمه پالنه وشي. د افغانستان ختیځ اسعد آباد 3 ورځې د هغه نندارتون کوربتوب کاوه چې کونړ کې په لاس جوړ بیلابیل توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. په زړه پورې یې د کونړ ځنګلونو کې له لرګیو د ځایي ترکاڼانو په لاس جوړ لوښي وو چې د نندارچیانو پام یې ور اړوه. سمبالګر یې وایي د دغه نندارتون له لارې غواړي د هنرمندو ترکاڼانو د لاس خوارۍ ته بازار موندنه وکړي. افغان تولید د دریم نندارتون په کونړ کې د سیکارا محمدي بازار موندنې شرکت لخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکارۍ باندې د 3 ورځو لپاره په لار اچول شوی چې نږدې 53 صنعتکارانو پکې خپل صنعتي سوداګریز او کرنیز توکي نندارې ته وړاندې کړي. په دغه نندارتون کې لکه څنګه مې چې یاده کړله د 3 سکتورونو مسؤلینو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. هدف یې دا دی چې موږ د دې لارې کولی شو د خپل اقتصاد پراختیا او انکشاف سره مرسته وکړو او دغه راز خپل توکي خپلو هیوادوالو ته د دې لپاره وښیو چې دوی د افغان تولیداتو څخه ګټه واخلي. د پاکستان په کراچۍ کې د جامو او ګاڼو یوې نندارې هڅه کوله چې څو بیلابیل پیغامونه په یوه وخت خلکو ته ورسوي. د ګډ کلتور پیغام او ورسره له زړو او کارېدلو جامو د بیا کارونې پیغام چې وایي له ضایع کېدو او بې ځایه غورځېدنې ژغوري. شازیه سنګروالي کیسه کوي. د سینګار ننداره د پاکستان د کراچۍ ښار یو تالار کې د جامو او ګاڼو خودلو د نندارې ته له یو شمېر هیوادونو او د پاکستان له بیلابیلو ښارونو ماډلانې او نامي ستورې وربلل شوې وې. خو دا یوازې د ښکلا ننداره نه وه. بلونکي یې وایي یو هدف دا و چې خلک د زړو جامو او ګاڼو بیا کارولو یا ریسایکل کولو ته وهڅوي. دې سره د توکو د غورځولو او ضایع کولو د مخنیوي لپاره یو سوچ رامنځته کېدلی شي. یو سمبالګری وایي د ښکلا د ننداره کې افغاني ګاڼې هم کارېدلې وې. دا ننداره په ټوله کې له لاسه وتونکو توکو د ساتلو لپاره وه. موږ له خپل افغان کډوالو هم غوښتي چې د دې نندارتون لپاره ګاڼې راوړي. تر ډیره دا توکي زموږ له خپلې پنبې جوړ دي. له بیا کارېدلې پنبې دا تار هم بیا کارېدلی یا ریسایکل شوی. د نندارتون کې بیلابیل رنګونه وو. د نندارې ګډونوال ویل دا ډول راټولېدنې او ماډل شوګانې د بیلابیلو ټولنو ترمنځ د کلتور پیژندنې یوه غوره لار کېدلی شي او دا چې دوی غوښتل د نړۍ نورو ټولنو ته د خپلې ټولنې دا انځور ورسوي. سکال د فرانسوي داستاني ادبیاتو تر ټولو لوړه جایزه فرانسوي لیکوالې جولیا ډک ته ورکړل شوه. د میرمن ډک ناول له خپلې مور سره د هغې د عاطفي ژوند نقل کوي چې څه ډول یې د رنځورې مور له سترګو ژوند ته کتل او دا چې په ټوله کې یو ماشوم ته مور څومره ارزښتناکه نړۍ وي.
د فرانسې د ادبیاتو یوه بله معتبره جایزه کمال داوود ته ورکړل شوه. کمال داوود له اصله الجزایری دی. د هغه داستاني اثر تیاره لسیزه د 20مې پیړۍ په وروستیو کلونو کې د الجزایر تیاره او بوږنوونکي وختونه انځوروي. په 111 ورځو کې د انګریزۍ ژبې زده کړه تواوبه شي. دا په کندهار کې د تازه چاپ شوي کتاب نوم دی چې پښتو ژبو ته د انګریزۍ د زده کړې لارې اسانوي. لیکوال وایي کلونه یې د دې کتاب په لیکلو خواري کړې او دا چې له ډیرو سره به د انګریزۍ په زده کړو کې مرسته وکړي. تاسو یې کتاب ولولئ او موږ یې لیکوال موندلی چې پر خپل دغه کتاب راته وغږیږي. په دې کتاب کې دا ده چې هر څوک کولی شي چې په خپل کور کې بغیر له کوم خاص استاد څخه انګلیسي زده کړي هغه څه چې د دوی ورته ضرورت وي. تر ټولو مهمه او خاصه ځانګړتیا یې دا ده چې په انګلیسي او دغه ترڅنګ په پښتو ژباړل شوی او ترجمه یې هم ورسره لیکل شوې ده چې دا د هرې طبقې هر عمر لرونکي او هر کس لپاره په خورا په اساني انګلیسي زده کولی شي. په اخیر چپټر کې یو بله ځانګړنه د دې کتاب دا ده چې هلته 111 نړیوال معتبر ویبلاګونه، ویب سایټونه او چینلونه ذکر شوي دي چې د هر سکلز یا هر مهارت د لوړولو دپاره تاسې ورڅخه استفاده کولی شي. کمال یې کړی. د هنري شیبو دا ګڼه مو هم دومره وه. تر بیا مو څښتنمل.